اینک هم میپردازیم در قسمت اعلامیه رسمی وزارت امور داخلی امارت اسلامی افغانستان. د پاکستانی الوتکو له لوري د معتادینو پر کم د ترسره شوي بمبار په اړه د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت اعلامیه لکه چې هیوادوال او ټول نړیوال خبر دی، تیر ماخوستن د شپې 9 بجې د پاکستان پوځ جنگي الوتکو د افغانستان پر حریم په تیرۍ کولو سره په پلازمینه کابل کې د معتادینو د درملنې په مرکز ظالمانه برید وکړ چې د یاد برید په ترڅ کې د 408 په حدود کې تر علاج لاندې معتادین شهیدان او 215 نور ټپیان شول. انا لله و انا الیه راجعون. اسلامي امارت د مظلومو معتادینو په وړاندې دا ترسره شوی جنایت په تر ټولو کلکو توکو غندي او د هغه په اړه خپل موقف په لاندې ډول اعلاموي. له بده مرغه د رمضان المبارک په میاشت او هغه هم په وروستۍ عشره کې د داسې یو هیواد لخوا چې د ولس مطلق اکثریت مسلمان او حاکم چارواکي هم ځانونه مسلمان بولي، د مسلمانانو او د مسلمانو ناروغانو د درملنې پر کم دغسې وحشت ترسره کول د ټولو انساني اخلاقي او اسلامي اصولو خلاف عمل دی او عاملین د تر ټولو سختو مجازاتو مستحق دی. اسلامي امارت د پاکستان پر مسلمان ولس هلته شته اسلامي مراجع علماو او د ویښ ضمیر په لرونکو اشخاصو غږ کوي چې اجازه ورنکړي چې پوځي چارواکي د پردیو په اشاره د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر اور تیل وشیندي. اسلامي امارت پر نړیوالو مهمو سازمانونو او نړیوال اسلامي کنفرانس، ملګرو ملتونو او په نړۍ کې د بشري حقونو پر پلوي سازمانونو غږ کوي چې د پاکستان پوځ د دغه وحشیانه جنایت په وړاندې خپل مسؤلیت درک او د وحشي جنایتکارانو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي. اسلامي امارت چې له خپلو ټولو شته مالي مشکلاتو سره سره په افغانستان کې له مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې ګوټلې او قوي ګامونه اخیستې او په یاد حمایوي مرکز کې د 3000 په خواوشا کې معتادین تر معالجې لاندې نیولي وو او اوس مهالیات مرکز او په هغه کې شته معالجوي او اداري امکانات 100% کې ټول له منځه وړل شوي دي او حریق شوی دي. په اړونده جهتونو غږ کوي چې د ژوندي پاتې زخمی معتادینو په معالجه او همداراز له مخدره توکو سره د مبارزې په سلسله کې د اسلامي امارت سره د همکارۍ په برخه کې خپل مسؤلیت پوره کړي. اسلامي امارت پر ټولو نړیوالو بشري بنسټونو غږ کوي چې دا پیښه په جدي توګه وڅېړي او په دې وحشیانه برید کې وژل شویو او ژبل شویو مظلومو انسانانو له حقونو دفاع وکړي. په پای کې اسلامي امارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د سیمې ثبات او د خلکو خوندیتوب زموږ مهم هدف دی او هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان د ولس پر ضد دا ډول کړنې ترسره کړي. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره